السلام علیکم مینوالو، موږ دې ځل پېښور ته راغلي یو. لږه تېر ځل چې څنګه باغ ناران ته تللي وو هغه ویډیو تاسو ډېره خوښه کړې وه. د ذیشان بای دی، ذیشان شلماني، لږ هغلته هم ډېر ښایسته شعرونه ویلي او دا ډاکټر صاحب دی. نو موږ به نن د ذیشان نه یو کلام اورو د خپلې مرضۍ مطابق شعرونه. مننه. او بس څه به ووایو، خو مغه شعرونه تاسو خو بله پیره هغلته مو غزل ویلی، خو اوس نوی غزل خو ما سره اوس دستي ساعت نشته، خو زوړ غزل به ورته ووایم. وایي چې مونږ چې په خپله باندې خپلو تماشو له ورځو، مونږ چې په خپله باندې خپلو تماشو له ورځو، په کومو سترګو به تېر شو پښتنو له ورځو. مونږ چې په خپله باندې خپلو تماشو له ورځو، په کومو سترګو به تېر شو پښتنو له ورځو. دلته هم پرېږده چې په سند کې هم پرې نه ښودو. دا هغه ټیم و، هغه نقیب چې کوم ځای کې وفات شوی و، وایي چې دلته هم پرېږده چې په سند کې هم پرې نه ښودو. مونږ پښتانه خو په هر ځای کې د مرګ خولو له ورځو. په کور به کښېنمه بهر چېرته به نه وځمه، په کور به کښېنمه بهر چېرته به نه وځمه. ملګرو مونږ په هر ځای کې د ماکو له ورځو. او مخکې به موږ اخترونو کې سیلونه لتلو، مخکې به موږ اخترونو کې سیلونه لتلو. اوس هر اختر کې موږ د خپلو جنازو له ورځو. مخکې به موږ اخترونو کې سیلونه لتلو، اوس هر اختر کې موږ د خپلو جنازو له ورځو. او یو ورځ به دغسې راټول شي یاران، دا به وایي طارق صاحب، یو ورځ به دغسې راټول شي یاران، دا به وایي ذیشان د مرګ په تبه پروت دی لږ لیدو له ورځو. او بل یو وړکې شانتې غزل به بل ویم چې هغه هم د مسافرو ته ډالۍ چې کومه بل ویډیو ما هغو خوښه کړې وه، نو عابد دې ډلو خوښه کړې وه، نو هغو ته یې ډالۍ وایي چې یار مې جوړ کړی زړه کې کور دی نو زه څه وکړمه، یار مې جوړ کړی زړه کې کور دی نو زه څه وکړمه، دغه سړی مې د زړه چور دی نو زه څه وکړمه. ډاکټر صاحب، یار مې جوړ کړی زړه کې کور دی نو زه څه وکړمه، دغه سړی مې د زړه چور دی نو زه څه وکړمه. او ځکه تمامه شپه ولاړ یم څوکۍ کومه، ځکه تمامه شپه ولاړ یم څوکۍ کومه، پلار مې اخیستی د چا پور دی نو زه څه وکړمه، ځکه تمامه شپه ولاړ یم څوکۍ کومه، پلار مې اخیستی د چا پور دی نو زه څه وکړمه. او قرض را اخلم خو پېزوان له به یې لار ګورمه، مسافر ته یې ډالۍ قرض را اخلم خو پېزوان له به یې لار ګورم، راته ښودلی خوږې خور دی نو زه څه وکړمه، قرض را اخلم خو پېزوان له به یې لار ګورم، راته ښودلی خوږې خور دی نو زه څه وکړمه. یا نافرمانه چې په مرګ مې خواله هم رانه شي، نافرمانه چې په مرګ مې خواله هم رانه شي، دغه اواز زما د مور دی نو زه څه وکړمه. نافرمانه چې په مرګ مې خواله هم رانه شي، دغه اواز زما د مور دی نو زه څه وکړمه. ویلي زړه مې پرې ورغلی دی مینه یمه، هارون صاحب ویلي زړه مې پرې ورغلی دی مینه یمه، او ښه مې لیدلی ذیشان تور دی نو زه څه وکړمه. مننه او به ډېره مننه.